السلام علیکم ګرانو دوستانو، هیله لرم چې جوړ روغ به یاست. د ویډیو عنوان مو دی شرعي حجاب او د نامحرمو ترمنځ د اریکو حدود. ګورئ، ما تاسو ته ویلي وه چې مرزونه د اسلام د نظره وایو. ما تاسو ته اول مرزونه د علم د نظره تشریح کړه، بیا مې د اسلام د نظره تشریح کړه، او نن موږ د اسلام د مرزونو اخري موضوع چې ده شرعي حجاب او د نامحرمو ترمنځ د اریکو حدود دی د اسلام د نظره. راځئ د اړوند خبرې کوو. و اسلام اشخاصو د عزت خوندي کېدو لپاره ځینې کسان محرم ټاکلي دي او هغوی سره یې نکاح حرام کړې ده، ځکه چې دا په ټولنیز توګه یو نزاکت دی چې باید موږ یې ولرو. راځو وایي د نامحرمو سره رابطه قوانین لري، لکه څه رقم چې د علم د نظره قوانین لري، اسلام هم دې ته قوانین لري. وایي د نامحرمو سره روابط حجاب مراعاتول غواړي، د ښځو لپاره او د نارینو دپاره هم حیا ساتل دي. راځو وایي قرآن شریف په سوره نور په 5 آیت کې موږ ته څه شي وایي؟ تاسو غوږ ورته ونیسئ. وایي مؤمنو ښځو ته ووایه چې خپلې سترګې دې له ناسم نظره ټیټې وساتي او خپل عفت دې خوندي کړي، خپل زینت دې نه ښکاره کوي مګر هغه چې په طبیعي ډول څرګند وي. وایي خپل پوړنی دې پر سینه راواچوي څو غاړه او سینه یې پټه سي، خپل زینت دې نه څرګندوي مګر خپلو میړونو او هغه خپلوانو ته چې ورسره محرم وي. ګورئ، دا اوس زمانه کې ښځې فلټرونه استعمالوي، خپله دومره ښایسته نه یي، ځان په فلټر ښکاره کړي، د خلکو کشش ځان ته راجلبوي او خپل د سوشل میډیا فالوورز ډېروي. یو نفر په فیسبوک کې زما عکسونه راخیستي چې په هوش مصنوعي باندې زه ښایسته کړی یم، زه دومره ښایست نه لرم لکه هغه نفر چې زه ښایسته کړی یم. زما عکسونه لږ ښایسته کړي، پورته یې کړي او بیا زما په ویډیوګانو کې ایډیټ وکړي، پورته یې کړي د ویډیو د افرادو د جلب دپاره. دغه کس ته زه وایم زه چې ژوندی یم زه دی نه بخښم، ما دا د الله جل جلاله سره کسب کړی دی، زه دی د آخرت تر ورځې نه بخښم، دی به د آخرت په ورځ کې زما د عکسو د ایډیټ کولو جواب وایي، ځکه چې زه پروانه ضیایي هېڅ وخت فلټر پر ځان نه استفاده کوم. زه دلته راغلی یم چې ویډیو ډکه کړم تر څو پښتانه پوه کړم، د دې دپاره نه یم راغلی چې پښتانه ځان ته راجلب کړم. د پښتنو د پوه کېدو او د راجلب کېدو ډېر فرق دی او زه په دې کې هېڅ شوق نه لرم چې ځان ته یو څوک راجلب کړم. دا کس زما د نامه څه استفاده کوي. تاسو بیا وګورئ د حشر و د محشر په ورځ تاسو ته وعده در کوم دا کس به د دا کار سزا ویني، ځکه چې دا کس و ټیک ټاک ته هم زما ویډیوګانې پورته کوي، فیسبوک ته هم پورته کوي، فلټر هم پر وایي او بیا ویډیوګانې داسې ایډیټ کړي چې هغه علمي ساحه ده د ویډیو د منځه وربوسي او ویډیو چې شي کړي غلطه یې کړي، چې دا زما دپاره ګناه شکر نه دی، لیکن د ده دپاره به ډېره ګناه وي. بل په قرآن شریف کې راغلی دي په سوره احزاب په 50 آیه کې، وایي ای پیغمبره خپل میرمنو، لونو او مؤمنو ښځو ته ووایه په لوی پوړني ځان پټ کړئ او ښه دی چې ونه پیژندل سي او څوک مو ازار نه کړي، یعنې خپل ځانونه په حجاب کې وساتئ. دا ښځه داسې یو کشش لري د نارینه توجه اوري. که ته حجاب نه ګورې، اوس زه پروانه ضیایي یوه ښایسته وریښتان لرم، که زه خپل وریښتان ښایسته ډیزاین کړم او ښه داسې ول درته راایله کړم، ښه میکاپ وکړم، ځان ښایسته کړم، زما ویډیوګانې به عجبه ویو اخلي، وایي راځئ عجبه خوند کوي، عجبه ډاکټره ده. او که زه نن په حجاب کې راځم، فلټر هم نه وهم، مخ مې هم لس مشکلاته لري، ما ته د خلکو کشش نه دی، خو زه کولی سم دا کار وکړم، لیکن چې کوم نه کوم. زه دلته راغلی یم چې پښتون پوه کړم، نه چې پښتون راجلب کړم. نو تاسو هم کوشش وکړئ اسلامي قواعدو ته پایبند واوسیږئ، تاسو به څه شي لرئ؟ جنت ته د تګ دپاره کلي د ځان سره لرئ. وایي ښځه بې له مخ او لاسونه او پښو تر بیجلکو باندې باید ځان پټ کړي. ګوره د ښځې دومره لاس، پښه تر بیجلکو پورې او دا مخ، دا نه دی محرم، تاسو کولی سئ دا راوباسئ، خو د دې بغیر باید ستاسو نور بدن شي پټ. د میړه او میرمنې صمیمي روابطو شرط حجاب دی.
وایي حجاب د دې سبب کیږي چې جنسي رابطه فقط کورنۍ پورې محدوده سي. که چیرې حجاب نه وي، لکه په دا اوس دنیا کې حجاب نسته، ښځې ډېر ژر د زنا او د جنسي رابطې قرباني کیږي، ځکه چې د یو نفر کشیش ورته راپورته سي. کله چې کشیش راپورته سو، د پیسو پیشنهاد راځي. کله چې د پیسو پیشنهاد راسي، د ښځې ایمان کمزوری سي او زنا وکړي. ټوله مشکلات د ښځې د چیش څخه جوړېږي، د بې حجابۍ څخه جوړېږي. اوس ما پروانې ضیایي ته خو د هېچا کشیش نه راپورته کېږي، ما ته هېڅوک میسیج نه کوي چې آی لف یو وایي ته بیا د دې مخ ته وګوره. ما ډېر وخت په دغه کې لیدلي دي، په سوشل میډیا کې خلک ما ته ولیکي وایي ته د دې مخ ته وګوره، ته د دې غاښو چوله ته وګوره. خو زه کولی سم ځان ښایسته کړم، د غاښونو چوله پټه کړم، نه کې زینت ښکاره کړم، نه ځان نه کوم نه. وایي حجاب د دې سبب کیږي نارینه فقط خپلې ښځې ته تحریک سي، او اسلام د نارینه او ښځې د خبرو طرز ته هم موږ ته توصیې کړي دي. ګورئ، بعضې ښځې یو څېړنه سوې وه، وایي بعضې نارینه داسې دي چې په لیفټ کې یو ښځه ختلې وي او د ښځې د عطرو بوی پاته وي. دا نارینه چې و لیفټ ته داخل سي، قرار انزال ته ځان ورسوي، ځکه چې دغه د ښځو د عطر بوی دی چې کوي تحریک کوي. نو د نارینو ذات داسې جوړ دی. نو که موږ ښځې ځانونه ځینې ونه ساتو، نو خو بالا تباه او برباد یو. که پروانه ضیایي اوس راولاړه سي په ویډیوګانو کې ځان ښایسته کړي، ولول وریښتانې، اداګانې، او دا ویډیوګانې تاسو ته په داسې توګه ډکې کړم چې ولا د خلکو کشیش را جلب کړم. بالا په هره ورځ خلک میسیجونه راته کوي وایي آی لف یو. او اوس چې زه یو چاته خوشکه وکړم، ما ته وایي بلا چې پر د خرابه کوه رس، بلا چې پر د خراب مخ څه. دا خبرې ما ته خلک کوي وایي مخ ته چې وګوره، غاښو ته چې وګوره. دا خو زه ښایسته کولی سم، خو زه یې نه ښایسته کوم. زما هدف دا نه دی چې ځان ښایسته کړم، هدف مې دا دی چې پښتون پوه کړم، نه راجلب یې کړم. وایي عمیقه او تند کتل یو بل ته ناروا دي. ګوره وایي اسلام د نارینه او ښځو د خبرو طرز ته هم چې شي کړی دی، موږ ته توصیه کړي دي. وایي عمیق کتل او یو بل ته ناروا دی. بعض وخت نارینه او ښځې یو بل ته عمیق ګوري، بې له نکاح باید ونه کتل سي. وایي سترګه د زړه لار ده، نو سترګه ساتل اول شرط دی. موږ باید سترګه وساتو. وایي کلامي روابط هم باید چوکاټ کې وي. وایي کلام د عاطفې سبب کیږي. دا خبرې د دې سبب کیږي چې موږ یو بل ته عاطفه پیدا کړو. نو موږ باید څه وکړو؟ خپل د خبرو سره هم توجه وکړو. وایي ښځه دې په نرمه او تحریک امیزه غږ خبرې نه کوي، په هر ځای کې، هغه که ویډیو ډکوي، هغه که ژوند کوي. ګورئ که اوس زه راولاړه سم ښه په نازو ویډیوګانې درته ډکې کړم، ښه دغسې په اکټینګ باندې کښېنم، دا یپله دا لاس داسې کړم، بیا دا لاس داسې کړم، او بیا دغسې خبرې وکړم چې د خلکو توجه راجلب سي. نو دا چیش دی؟ ما د خلکو د تحریک دپاره کار کړی دی، نه د پوه کېدو دپاره. لیکن زه ګوره راځم دا رقم درته کښېنم، داسې خبرې کوم چې شاید تاسو ویډیو ګورئ وایي دا څومره بدرنګه ده، هېڅ یې ښځېتوب نه دی زده، ښځېتوب مې زده دی، خو زه یې په ویډیو کې څه کوم؟ نه کوم. وایي نارینه هم د مسخرو او تحریک امیز لفظ څخه چې سوي دي منع سوي دي. ډېر نارینه به تاسو لیدلي د ښځو سره مسخرې کوي، او زما د داسې نارینو څخه سخت بد راځي. ښځو سره باید مسخرې ونه سي. وایي کورنۍ فضا یعنې کور ته د نامحرم کس راتګ بې له اجازې باید نه وي. نامحرم کسان هم باید کور ته را داخل نه کړو، ځکه چې دا خپله د مشکلاتو سبب کیږي. وایي د نامحرمو نارینه او ښځو خلوت په بسته فضا کې د غیر شرعي دی، ځکه خلوت د احساساتو پارولو سبب کیږي. دا د انسانانو په واک نه دي. باید تاسو په یوه خونه کې د یو نامحرمه کس سره خلوت نه سئ، ځکه چې امکان لري احساسات مو راوپوړېږي، او احساسات د دې سبب کیږي چې موږ زنا ته بیایي. وایي نامحرمو خلکو سره صمیمي او بې حجابه روابط د نامشروع اړیکو شروع ده. په دې ته باید موږ توجه وکړو. وایي قرآن کریم په سوره یوسف 23 او 24 آیت کې موږ ته څه شي وایي؟ وایي حضرت یوسف علیه السلام او زلیخا چې د ده څخه غوښتنه وکړل چې زما سره زنا وکړه، حضرت یوسف علیه السلام ته وحی نازل سوله، ول دا ښځه چې ده که چیرې ته د دې غوښتنه ومنې د یو غلام په حیث، دا ښځه به په تا رسوا کړي.
یا دا ښځه ستا دوسته نه ده یا دا ښځې هدف ښه نه دی، نو ده ته وویل سول چې ته پر دروازو وځغله او دروازې ورته خلاص سولې او دی چې شو نجات یې پیدا کوي. نو تاسو وایي کوشش وکئ چې چیش وکئ صمیمي روابط ټاکئ. په هر ځای کې د قرآن او د حدیثو موږ ته راغلي دي. وایي مشترک کور کې نامحرم اوسېدل غیر شرعي کار دی. تاسو په کورنۍ کې ژوند کوئ، په کورنۍ کې نامحرم کس در سره اوسېږي، دا باید ونه اوسېږي. وایي د واده یو علت د انسانانو رواني حالت سمون دی. دا واده کول او میړه درلودل، میرمن درلودل، نکاح دا ستاسو رواني حالت سموي. وایي مرزونه نظام جوړوي، نظام زموږ روان را جوړوي، رواني حالت مو را جوړوي. که نظام ونه اوسېږي رواني حالت ګډوډ کېږي. وایي د مشکل په وخت کې مشر کولی سي چې د خپل کشرانو ته غوسه وکړي او کشران کولی سي د مشکل په وخت کې خپل مشرانو ته شکایت وکړي تر څو د دوی مشکلات حل کړي. یعنې په کورنۍ کې اسلام دا هم موږ ته ویلي دي چې تاسو یو د بل په ژوندونو کې مداخله مه کوئ، مګر که چیرې مشکل سي. کله چې مشکل رالی تاسو هڅه وکئ یو د بل حمایت وکئ او یو بل ته صحیح لار وروښوئ. مننه چې غوږ مو نیولی و.